د آبادي او پرمختګ یو بل زیری. کندهار ښاروالي د ښار په 15مه ناحیه کې د سلوخان چمن اړوند د زابر غاړې د سړک اساسي رغولو چارې راپیل کړې. دغه سړک چې د سلوخان چمن اړوند د عمومي ډامبر څخه شروع بیا تر قاسم پله پورې غځېدلی دی. تقریبا 2515 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري. یا سړک چې پیلان د اساسي رغولو چارې راپیل شوې، ټولې رغنیزې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې هره ورځ 140 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 6 کسان په مسلکي ډول او 114 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. ډېر خوشحال وو. اوله مهرباني به د الله څخه وکړو، بیا د دغه خلکو سره دغه لوړو چارواکو سره چې دغه زمینه موږ ته مساعده کړله. خلک ډېر بیکاره وو، ډېر خلک بیکاره وو، یوه روپۍ نه پیدا کېدله. اوس دغه زموږ د کلي سړک دی، په دې بیا دوباره خوشحاله یو چې هم سړک جوړېږي، هم موږ ته پیسې راکول کېږي، هم د خلکو ته کار زمینه برابر شول، اوس موږ لاره ابادېږي او موږ ډېر خوشحاله یو. بیخي راضي د دغه خلکو سره. یو څومره مې دوکانداري وکړه خو بیخي بس صفر ته ورسېدله چې شاسې کار نه و. نو شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو. د مشرانو څخه چې د سړک کار یې شروع کړي، موږ پکښې ودرولو. ډېر بیکاره وه، د خلک ګډه سره بیکاره وه. کار مې دا د زابر غاړه ده، بالا دا پروژه ده، ښه کار دی. بیخي ډېر خوشحاله یم، دونه ډېر خوشحاله یم چې دا لار په خاص سره سمه شي. د دغه مهم او اساسي سړک په رغولو سره د همدې لارې تلونکو کسانو او د همدې سیمې اوسېدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي څخه یې ځانګړې مننه وکړل. واقعیت خدای شته چې په دغه موضوع باندې موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر د خوشبینۍ ځای دی چې یو خو په مجموع کې زموږ د 15مې ناحیې کارګر ټول بیکاره و، ټول پر کوڅو کې دورې دورې کېدل. نو الحمدلله دا یو خو عوام پر کار شوله، دوهم د دې سړک د رغېدو حالت دا دی روان دی، تاسې ټول په خپلو سترګو وینئ. او دریم چې په دې باندې 2 ولسوالۍ راماتې وې چې مومې ډنډ ولسوالي وه او پنجوایي ولسوالي ربط احمد. په دې لنډ مسیر یې لنډ دی، ښار ته نږدې دی. نو خصوصا په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو او افتخار کوو. دغه سړک چې نه و جوړ، موږ ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. مریض مو د خپل ځای پر نه رسېدی چې رخصه به موږ پر دوی سره روانه کړله چې هغه ځای به قیمت 500 روپۍ و، موږ به 200 اخیستلي ول. څه لار کله لاړ سره نو څه کې چې په پاک نه راورېدل.